دا میلمه راغلی و دا هم دغلته شهید سو غریب دا کلیوال مو دا 2 نفره دا هم شهیدان سو. مشر ورور هم چې ده یو بچی د 3 بچیانې او د دوم ورور هم چې ده د یوه بچی پاته ده. ورېسې ورغلم هغه په توسانو کې پروت و هغه هم شهید. کاشکې دوی و ژوندي وای. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې پر ملکي او بېګناه وګړو د امریکایي اشغالګرو د خونړیو بریدونو کرغېړن یادونه 2015 میلادي کال د زرمت سهاکو سیمه د ورځې 2 بجې د میا عالم خیلو کلي خلک تر لمانځه وروسته له جومات څخه په راوتو وو چې جومات ته څیرمه له دروند غږ سره مله توره لوخړه پورته شوه. کلی شور واخیست او کلیوالو د جومات پر لور منډې وهلې. وروسته معلومه شوه چې برید د امریکایي بې پیلوټ الوتکې دی او د ټپیانو ترڅنګ 3 تنه لمونځ کوونکي پکې شهیدان شوي دي. په شهیدانو کې کلي ته یو راغلی میلمه هم شامل و. دغه هلک پلار و که موږ و ډېر دغه کلی دا کور دا ټول په ډېر سخت خفګان کې وو. دا میلمه راغلی و دا هم دغلته شهید سو غریب دا کلیوال مو دا 2 نفره دا هم شهیدان سو. دا خو په ډرون کې په جومات کې شهیدان سو او د شپې چاپه سیوه بیا د شپې په 3 بجې باندې د شپې چاپه سوه. په چاپه کې یو زوی وړم یو د ما بل د تره زوی د دا یې ویوړو. دلته ډېر بد حالات کې خو ډېر هغه دروازه یې په هغه باندې وویستله شی ورته کېښووله ښه باندې شی د زنځیر یې مات سو. نو بیا راغلو په تلاشي باندې بنا وکړه. ښځې مې ورسره ښځې خو هغه څنګ ته کړې ورسره تلاشي یې وکړه. د موږ سره راغلو ما یې لاسونه راوتړل سترګې یې راوتړلې هکه څوړه که چې دا راواغوستو بل د تره زوی هغو ته مې ور واغوستو بیا یې راوسته دا تې د باندې راوایسته د کور یې ټول تلاشي شی پیدا نه کړه هېڅ شی هم نه ووسه. که څه هم په دې برید کې د شهیدانو او ټپیانو د بېګناهۍ هویت ټولو ته څرګند شو خو کلی د یرغلګرو له ویر څخه خلاص نه شو. د شپې 2 بجې امریکایي ځواکونو د نړیوالو جنگي قوانینو خلاف د دې کور د دروازې زنځیر په لاسي بم والوځاوه او پر خواغه خوب د ویدې کورنۍ غړي یې ویرولي له خوبه راپاڅول. وحشي ځواکونو د کورنۍ غړو ته لاس په خوله کېښوده چې ګواکې غږ دې نه وباسي او یوې بې ثبوته تلاشۍ ته دې وخت ورکړي. دا وخت د ماشومانو او پتمنۍ زړونو له درزا او وحشت ځپلي وضعیته یوازې خدای خبر و. کور کې څه ونه موندل شول. د کورنۍ سپینګیري سرپرست او د اکا زوی یې په نیمه شپه په وهلو او ناتار له کوره وویستل او خپل بې محکمې زندان ته یې واچول. د شپې په 2 هغه 3 بجې 4 بجې باندې داسې ټیم واتې بېرته جکس هغه ته ولاړو. نو دلته ډېر غټ خفګان ډېر غټ هغه اوس الحمدلله د خدای فضل ده ډېر له الله تعالی څخه راضي الحمدلله په دې باندې بار چې اوس ډېر امن ده. اوس دا تاسې ولدل د جداچانې هلکان دا واړه دا ټول تاسې ولدل د سبقونه وایي. د زرمت ولسوالۍ په سهاکو سیمه کې پاتې کېږو. د بلن په نوم کلی د شپې 12 بجې د خیال محمد د کور تر شا د څرخي الوتکو تیز شمال د ونو څانګې په ملا کړوپې کړې او د کورنۍ سپینګیری پلار او زامن یې خوبولي پر ځای راکېنول. ډزو د کور آرامه فضا په وحشت بدله کړه. له کوره د ښځو او ماشومانو چغې پورته شوې. دا سانه خو په ژوند کې تر ټولو ترخه سانه و خو بیا ما د مور په خاطر باندې مو ډېر برداشت راوړی ځکه مور ته به چې موږ کتل چې بار بېوقي پرې راکړي کشر ورور هم بېوقه و نو دې په خاطر باندې ما ځان ډېر کلک نیولی خو بیا مې نه کېدو نو خپله مار باندې کور دروازې ته راغلم ویله بېوقي راباندې راغله نو ګنګ حالات و په دې نه پوهېدم چې شپه ده ورځ د څه روان دي خوب د حقیقت ډېر ترخه حالات. خپلوان دوستان ډېر راغلي وو نیکه هم هېڅوک هم نه و پاتې
ډېر دنیا وه د تسلي خلک هم ډېر وو خو زړه تسلي نه کول زړه چې ده د موږ په اختیار کې نه و چې هر څه به هم کوشش کوو د مور و د ورور خاطر باندې ځکه ورور هم ډېر زوړ و دا واقعه په خپلو سترګو لیدلې وه بیخي په ګنګس حالات یو په خاطر باندې ډېر کوشش کوو چې ځان یو څه کنټرول نه برداشتېدله هېڅکله نه بدل ما څه درته زړه تسلي نه کوله که موږ بس دومره ځان چې د ټینګ را ونیول زړه مو ژړل ماشومانو ته به کاته وه د ده یادونه به راته وویل چې موږ به دروازې ته راغلي نه وو دوی به ټول دروازه کې راته ولاړ وو پلار وروڼه ماشومان نو هغه حالات چې ده ډېر ځورول ډېر ترخه حالات ډېر ګنګس حالات ما څه درته وایي چې په دې نه پوهېږو شپه ده ورځ ده خوب وي نو که حقیقت دا د پلار او ورور نه خبر نو چې کله راغلم 4 کټونه ایښي وو په ژوند کې تر ټولو ترخه واقعه هغه ده چې اول د مشر ورور کټ ته ودرېد یو ډېر دردوي او بیخي مې له ذهنه نه وځي هغه افسانه مې بیخي بلکل چې ده د شپې خوب کې هم راته راځي ډېر مې ځوروي مشر ورور هم چې ده یو بچی د 3 بچیان او د دویم ورور هم چې ده د یوه بچی پاته ده دغه هم پلار ده دغه هم چې ده کشر ورور انجینر محمد انور ده معلم اجمل ده دا یې بچی ده وړه په وي او دا مشر ورور شاګل پلار او 3 زلمی زامن په بیرحمانه ډول شهیدان شوي وو د کورنۍ پاتې غړو ته یې یوازې یادونه ورپاتې دي خیال محمد یې د خپل شهید ورور وروستی پیغام او د ګوتو لیکلي توري د یاد په توګه ساتلی دي شهید اجبارو او دغه دویم قبر چې ده د مشر ورور شاګل څخه دریم قبر د ما نه کشر ورور معلم اجمل او څلورم قبر مخیري کشری ورور انجینر محمد انور څخه د شپې په چاپه کې په شهادت رسېدلي تر یو ساعت تېرېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو ځواکونو ګډه وحشي ډله د همدې کلي د یو بل کور دروازې ته ودرېده دروازه یې په ټیلو وغورځوله او په کور کې سره خواره شول د خونې دننه له ډزو سره سم د کور له بلې خونې د ماشومانو او ښځو پټې سلګۍ لوړې شوې او کور کې غوغا خپره شوه چاپه کې اشغالګرو یو 13 کلن زلمی په ډزو شهید کړ انجینر صاحب اوله سرسدوی وای کوټې ته راننوتل چې د موږ پلار راجګېدو د موږ ورور ته ورتویلې ته مزه ته دغلته کېناست څرنګه د موږ پلار لاس نه راونیو برنډې ته را د باندې کو موږ خور ویلې 3 وارې داسې درب جګ شو زه په برنډه کې وای موږ روانې کړي وو پلار هم چې ده په غوږو نه اوري وای 3 دربه جګ سولو ده وای وخت چغه په اول وار کې وکړه ما وای واورېدو وروسته چې بس اوله یې ویستلی و وروسته یې ګرنیټ راچوه داسې کوټه کې کېنولی وه مرمۍ چې دغې ځکې وتلې وې دغو کې ویستی و هغه په دیوال کې ننوت چې د اوس هم دیوالونه هغه لري نښانونه سته کوټه کې زما ورور په شهادت رسولی و د دې کړکۍ نه یې چې د ګرنیټ پسې راچولی و دی په دغو کې شهادت رسولی و دا د ګرنیټ پرخچې دي دلته ورته وګوره دا ځای کې ټولې ښکارې دا ګودرې او دا یې چې په کومه مرمۍ ویستی و هغه دغه کې اري یوه دغه ده یوه هغه ده یوه دغه ده یوه دغه ده دلته مرمۍ ننوتې وې یوه مرمۍ کې 2 مرمۍ په دغه جې لګېدلې دي وتلې دي 2 دلته وې یوه دغه هم وه دا هم بېرته جوړه کړه دغه هم وه دلته د ده مازغار شی په دغه جې باندې دلته مازغلي وي سرې خو په دغو درو پسې اوله سرسبۍ راغله دا دروازه یې وروسته وینې تاسې ګورئ دغه نه وه دا یو شی نه و دا چادر یې نه وې ورکړې دړې نه وې ولګولې دا ورونه کور کې کړکۍ مړکۍ دا د باندې د میمنخانې دا شاته ورونه دا یې ټول مات کړي وو
دی ډېر ظلم کاوه، ډېر ظلم، هېڅ څه یې نه منل. 3 وارې یې کېښود، 3 وارې د موږ کره 3 سره وارې دا غرونه مات. دا څه 3 وارې د موږ کره مخکې هم راغلي وو، دا غرونه یې مات کړو. 4م وار چې راغلله چې د موږ کره د کور کړکۍ مړکۍ هر شی ختم واچوله. د موږ ورور یې په شهادت ورساوه، ورور یې په شهادت ورساوه او ګرنیټ یې ورته راچولی و. دا 11مې سپارې ته رسېدلي دي، خو ټولې په خالیګاهو کې وتلي. بلکل را یادېږي. د ما په کلي کې انجینر صاحب نور ځوانان هم الحمدلله ډېر دي، خو د ما د دغو کور 3 نفره ځوانان چې تللي دي، یو د انور په نامه و چې بس. د بلند کلي خلک وایي پرلپسې جګړو او خونړیو چاپو یې ژوند ستړی کړی و. خوبونه یې له سترګو تښتېدلي وو او د ماشومانو د ویدولو لپاره یې بهانې نه لرلې. او دا بیا د زرمت ولسوالۍ د هیبت خیلو کلی دی. د امریکایي ځواکونو په چاپه کې د 2 کارګرو ورونو کیسه لا هم پکې ژوندی ده. د 2 ورونو شهادت د سیف الرحمن پر زړه ټپ جوړ کړی چې ښایي د لنډ ژوند یې د جوړېدو جوګه نه وي. دا صحنه خو داسې ده چې په اول کې څرنګه دی رالو 12 بجې وې، اتې خو بیخي معنا هلیکاپټر یې لږ وړاندې کېنولي وو چې دی څرنګه کور ته راورسېدلو. موږ خو دا سوچ کاوه چې موږ په کور باندې چاپه نه ده، ښه موږ ویلې چې بل ځای چاپه ده. چې دی څرنګه کور ته راورسېدلو، اتې په دروازه یې راماته کړله، ښه دروازه یې راماته کړله، په بامو باندې راوختلو. اتې موږ راویښ شولو، موږ خو ویده وو که نه، خو 12 بجې وې. څرنګه راویښ شولو، اتې زه د باندې ورته راووتمه، د باندې څرنګه ورته راووتمه، دی غږ وکړو لاس جکه تسلیم سه. ما لاس جک کړلو، اتې دغسې ولاړومه، دی رالو ده ورته یې مخ را باندې واړوه، اتې له لاسه ونیوم، لاسه یې شاته ونیوم، بېرته یې راوستمه، صندوقانو د هغو خواته یې کېنوله. د موږ ورور دغه خیال محمد په نامه باندې ستا تر ما نه مشر وروسته شهید یې دا په خپله کوټه کې و، دا نه ورته راووت، د ور یې بند و. دوی ور په سکان ور وواږه، زه دا لرګۍ د په دغو کې صندوقان ایښي وو، زه دغو ته ناست وم، ور یې ور وټکاوه، اتې راویست، راغی د ما خواته یې کېناو. اتې پوښتنې کولې، دا ټوپک یې دلته د ما په مټ باندې هم را ایښی و، د ده په مټ یې مو ایښی و. تاسې څه کاره یې، څه کار کوئ؟ موږ ورته ویلې چې موږ د یو دوکان ده، بل هم دوکان ده، زه په خپله ما په خپله دا د پټي کار کاوه، هر یو یې ځان ځان ته کړی و، په ځان ځان ته کوټه کې یې تحقیق اخیست. چې څرنګه دا کار خلاص و، بېرته یې را یو ځای کړلو، اتې په یوه کوټه کې و. دا خیال محمد په نامه باندې کوم کس شهید له دغو سره دا د موږ ورور، د دې سره زه له خپلې کوټې یې راوستمه، له دغو سره یې کېنولم. دا یې هم ناست و، دا رقم ته په لترې یې ولې وې لکه دا زسې ناست، زه یې هم خواته کېناستم. خدای ته چې زه ډارېدمه، د ما صورت ټول لړزېدو، خو دا یې ډارېدنو دا د ما په د ده پښه به د ما په چټکۍ به یې داسې راوویله چې مانا مه ډارېږه. ناتې راغلل کسان، د ما مخ ته بیخي ډېر راودرېدلو، زه په خپله په هېڅ هم نه یم پوهېدلی چې زما دا سوچ کړی و چې لا به د چا دی شهید کوي، لا به ما شهید کوي، خو دومره معنا په زړه کې مې و چې تګ مګ نسته، نور شهید کوي هم خو سهار وخت و، معنا بېرته تس نه ځي، دا هم ښه په زړه منلي و. خو سهار کله دی وتلو، په دې وخت کې داسې 5 منټه ټیم به و چې د ما مخ ته بیخي ډېر کسان راودرېدل، موږ بیخي زندې سره ناست، خو تر هغه ورود کې یو کس راودرېدو، یو نټک اوس بیخي نه داسې پام نه ده ورته سوی، خو دا ورور ته مې چې وکتلو، اول ټک په دغو ژبه باندې ولګېدو، اوس مې هم په زړه کېږي، ما څه درته وایي چې بیخي مې والله که یېرېږي چې دلته ولګېدو، چې هغو ته ما وکتلو، ذات یې لوېدلی وم، دغلته ړنګ سوی وم، خو چې را په اوښ کې سومه بیخي ډېر لوند وم، خو دا دوی اوبه راکې تویې وې، په خپله خولې سوی وم، خو دا یو لاس مې، دا چپ لاس مې دا د موږ په ورور باندې ور پروت، چې راجګ شومه ګروپان لګېدلو، دا لاس مې په وینو و چې دی مې وکړو، دی شهید و. په جب کې نه ده، په جب کې یوه بټوه وه، هغه بټوه یې تېر وړې وه، ګوتې یې ګوتمۍ یې تېر کښلې وه، ګړۍ یې تېر خلاصه کړې وه، یوه وړکۍ کتابچه وه 50 روپۍ افغانۍ وې کې، هغه یې په دا ټټر باندې ورچولې وه. خدای سته چې هغه مې راواخیستل، په جب کې مې واچول، نور مې شي ته پام سوي نه دي. له ده نه راووتمه، خو سهار کم ته هم تر دا لرګۍ پورې توبه مې دی خدایه وسپخلې دروغتن، تر دا لرګۍ پورې راوکښېدمه، جګېدی نه سوی، بیخي مې په کار نه کاوه، تر لرګۍ راوکښېدم، استقلال منځ ته مې وکتلو چې شی نه وکړي. اتې رالمه، اتې ډایرکټ دا د موږ د مور کوټې ته ولاړم، ورې م هغه مجرد ورور به مورې پرېوت، ورې چې ورغلم، هغه په توسانو کې پروت و، هغه هم شهید، هغه مې هم سم کړو. بېرته ښځو ته کوټې ته ورغلم، د موږ مور راته وویل خیال محمد محمود خان څه سو، معنې هغه د نن په کوټه کې ناڅېدی، په هغو ساقي کې شهیدان. زه اتې بېرته ترې راووتم، اتې به یارې له یوه ورور سره ناست وم، بیا تر بله منګره ملا زنګ وکړو،
اتې ترغه یې هلیکاپټر رالو دوی یې جګ کړلو اتې بیا په کور کې دا کسان ټول خبر سول. پر کلیو د امریکایي ځواکونو ړانده چپاوونه او له توپیر پرته د ملکي خلکو وژلو تجربې د دې کلي په ګډون د افغان وطن په ټولو څنډو کې عامه خبره وه. دوی خو دواړه بې ګناه وو. یو د نن خان محمد په نامه په بدرالدین بازار کې د بوټو دکان و، بازار ته به تو سودا به یې راوړه. دغه یې درېیمه ورځ وسیله خوست ته راغی، په خوست کې یې موټر هم خرڅ کړی و. خو سیارې په ده کې څه کوم مشکل وی، بیا به بازار ته نوتو، خوست ته به نوتو. دا بل ورور مو په دغه بدرالدین بازار کې شاګرد اوس هم دکان ورته ایښی و، له بازاره به یې مال هم راوړ، بازار ته به هم تو. خو بس د دغه پوښتنه نه کېدله، دلته به یې څرنګه چاپه ولوېدل اتې به دا نه اوسې ته مجاهد یې نه یې مجاهد، څه کاره یې، تجارت کوې، تعلیم لرې، څه شی کوې ته وظیفه. بس دغه پوښتنې به نه وي، کوم به راغی اتې به ویستل و. دومره غمجن حالات را باندې راسي کور کې بیخي موږ د دوی تصویر هم ډېر په مشکله راځړوو، که نه یې تصویر یې نه راځړوو. بله کله چې د ده تصویر ته وګورو بیخي زیات خفه سو. دا په کلي کې کوم ځوانانو د دوی ویډیوګانې جوړې کړي نو موږ ته ډېر سخت ارمان راځي چې کاشکې دوی اوس ژوندي وای. ډېر قربانې سوي. دلته زموږ کلي کې ډېرې چاپې ولوېدلې، له په میاشت کې 60 چاپې او 18 چاپې او دغسې چاپې ولوېدل. دلته د برو په نامه دا برو نه کته کورونه دي، دلته کته دا د بدرالدین بازار خواته کورونه دي، ډېرې چاپې ولوېدې. او یو مجاهد نه و، څوک په چا به ماشین چلاو، چا به دکان و، چا به تجارت کاوه، څوک به مستري و. یو هم داسې کس نه دی ویستی چې هغه مجاهد و. مجاهد به په ګوتو ورنغی، اتې به یې دغسې ملکي سړی ویست. نو دا خو ډېر زیات ظلم یې کاوه. که له یوې خوا د بشرپالنې په نوم د لویدیځو ټوپکوالو په شپنیو چاپو او بریدونو کې د ګڼو افغانانو د زړه ټوټې شهیدانې شوي، پر هوار کړي دسترخوان یې د کورنۍ د غړو ځایونه خالي شوي او هره شپه یتیمانو ته د هغوی د پلرونو د بیرته راستنېدو قناعت ورکوي، بل خوا په وچو شونډو د راغلي امن څېرې ته مسکي شي، د خپلو اولادونو روښانه راتلونکی پکې ګوري او د یو خپلواک افغانستان او اسلامي نظام جوړېدل بیرته تسلي ورکړي او له ځانه سره وایي د دې ستر هیواد د رغون لپاره دا قربانۍ ارزي. موږ د یوې ملي او د خلکو د غږ انتقالونکې رسنۍ په توګه هیوادوالو او نړیوالو ته افغانستان کې د 20 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو چې د زرمت ولسوالۍ د دې کلیو غمیزه یې یوه بیلګه وه. که تاسو هم په خپلو سیمو کې د 20 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د ورته پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، کولای شئ چې د واتس اپ له لارې یې له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او نشر ته یې لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 024 40 40 شپږ 8 شپېته.